بسم الله الرحمن الرحیم. د امینونو فزیکي خواص. کوچني امینونه هغه امینونه چې د هغوی کتله لږه وي، دا موږ سره ګازونه دي، لکه میتایل امین، ډای میتایل امین او ترای میتایل امین او ایتایل امین. نو موږ سره میتایل امین شو، دا په غاز حالت کې دی میتایل امین. همدارنګه ډای میتایل امین CH3 2NH ډای میتایل. همدارنګه ترای میتایل امین CH3 3N. همدارنګه ایتایل امین CH3 CH2NH2. دا موږ سره په کوم حالت کې دي؟ دا په غاز حالت کې موږ سره شتون لري. او د دوی جوش ټکي چې دي ایشیدو چې دي دا هم ټیټي، صحیح ده؟ ایشیدو درجه چې موږ سره دا موږ سره ټیټه ده. امینونه چې د کاربن ډیر کاربنونه ولري، ډیر شمېر اتومونه لرونکي دي، مثلا C12H215NH2، نو دا موږ سره مایع حالته پورې دي. نو بیا د دې نه بعد تقریبا C12H15NH2 پورې چې ډیر کاربنونه ولري، بیا دا موږ سره مایع دي. او ایشیدو درجې ټیټې دي. او بل دا چې دا امونیا په شان بوی کوي. د امینونو ایشیدو درجه د غیر قطبي مرکباتو څخه لوړه ده، چې کتله موږ سره یو شانی. ولې؟ ځکه امین زما سره قطبي مرکبات دي او موږ سره بین المالیکولي هایدروجن اړیکې چې دا لري. مثال په توګه ایتایل امین چې دی، که موږ واخلو ایتایل امین C2H15NH2، دا تقریبا په 19 باندې په جوش راځي، 19 ډیګري سنټیګریډ باندې. خو که موږ پروپان واخلو C3H8 پروپان واخلو، پروپان -240 باندې په جوش راځي، ځکه دې کې موږ سره هایدروجن اړیکې دي، صحیح نه؟ امونیا الکایل یا امونیا خپل منځ کې دا که هایدروجن واخلو، دا هم هایدروجن د الکایل ګروپ راشي، نو دا د بل امونیا یا د امین سره چې لري هایدروجن اړیکه جوړي. نو دا موږ سره هایدروجن اړیکه ده. د یو نایتروجن د بل نایتروجن د هایدروجن سره اړیکه جوړوي چې ته موږ هایدروجن بانډینګ یو هایدروجني اړیکه. او همدارنګه هایدروجن امونیا چې د اوبو کې منحل دي، امین چې دي کوچني امینونه د اوبو کې منحل دي. ولې؟ چې دوی اوبو سره هایدروجني اړیکه جوړوي، اوبو د مالیکولونو سره. د اوبو سره هایدروجني اړیکه چې دا جوړ. د کاربن 12 څخه بیا پورته امینونه چې دي، نو هغه بیا موږ سره جامد حالت کې دي. نو تر دې پورې ایتایل امین نه وروسته لکه پروپایل امین او دا
او دوی چې دي دا په مایع کې دي وبخښئ دا مایع کې دي دې پورې او دې نه چې کاربن شمیر لوړېږي کاربن 14 کاربن 14 نو بیا موږ سره په کوم حالت کې دي دا موږ سره په جامد حالت کې دي امین چې اوبو کې منحل دي ولې هایدروجني اړیکه چې د شتون لري اوبو سره او همدارنګه امینونه چې دي موږ سره په بنزین کې منحل دي نو امین چې دي امینونه په اوبو کې منحل دي او همدارنګه بنزین کې هغې کې حلیږي او همدارنګه په ایتر کې هم حلیږي ایتر کې موږ سره څه کېږي حلیږي لومړني امین او دویمي امین موږ سره د هغه بوی چې دی د ماهي بوی ته ورته دي که موږ میتایل امین واخلو میتایل امین هایدروجني اړیکې خو لپاره دا میتایل امین دی میتایل امین او دا یو بل مالیکول د میتایل امین دی نو د یو میتایل امین هایدروجن د بل میتایل امین د نایتروجن سره هایدروجني اړیکه جوړوي چې جوړوي موږ سره هایدروجني اړیکه نو دا موږ سره هایدروجني اړیکه ده موږ ویلو چې کله هایدروجن نایتروجن سره وصلي کله چې هایدروجن وصلي د نایتروجن سره د فلورین سره او د اکسیجن سره دوی سره وصلي نو بیا هایدروجني اړیکه که دې نه بغیر بل چا سره وصلي نو بیا هایدروجني اړیکه موږ سره شتون نه لري صحیح ده همدارنګه میتایل امین چې دی اوبو سره هم کولی شي چې هایدروجني اړیکه جوړه کړي اوبو سره مثال په توګه همدا CH3 میتایل امین نایتروجن دا د اوبو یو هایدروجن دی صحیح ده نو دا هایدروجني اړیکه جوړه کړې ده همدارنګه داسې موږ د دې ساختمان لیکلی شو CH3 نایتروجن H او دا موږ سره یو ځای شوي د اکسیجن سره د اوبو د اکسیجن سره نو دا اړیکه چې ده دا هم هایدروجني ده او دا اړیکه هم چې موږ سره هایدروجني ده نو کوم موږ سره امینونه چې هایدروجني اړیکې لري د هغې شیدو درجه به لوړی مثال په توګه که موږ پروپایل امین واخلو CH3 CH2 CH2 NH2 صحیح ده نو دا چونکې دوه هایدروجنز لري نو دوه هایدروجني اړیکې جوړولی شي نو د ده پروپایل امین دی نو د ده بی پی چې ده شیدو درجه دا 40 ډیګري سنټیګریډ ده خو که موږ میتایل ایتایل امین واخلو ایتایل میتایل امین بخی ایتایل دا میتایل دلته یو هایدروجن دی صحیح ده نو د ده بی پی اووه سنټیګریډ ده او که موږ ټرای میتایل امین واخلو په ټولو مالیکولي کتله یو رقم ده لکانو ښه نو یو میتایل امین ده ټرای یو میتایل ده او یو میتایل ده صحیح ده نو که دا موږ واخلو نو د ده بی پی 3 ده ولې هایدروجني اړیکه د ده منځونو کې نشته دی صحیح ده د ټرای میتایل امین په خپلو منځونو کې هایدروجني اړیکه نه لري نو دې وجې نه
موږ سره د بي پی چې دا موږ سره کمه ده خو اوبو کې منحلي ځکه د اوبو د هایدروجن سره هایدروجن اړیکه کولی شي چې جوړه کړي نو اوبو سره هایدروجن اړیکه جوړولی شي خپل منځونه کې د ټرای میتایلامین د ټرای میتایلامین سره هایدروجن اړیکه نشي جوړولی ځکه هایدروجن شته نه دی د نایتروجن سره نو دیو جنا بی پی چې دا ایشیدو درجه موږ سره ټیټه ده خو د میتایلامین یو هایدروجن لري ایشیدو درجه لوړه ده او بیا پروپایلامین چې دی نو هغه دوه هایدروجنز لري نو دیو جنا هایدروجن اړیکې ډېرې جوړېدای شي دیو جنا د هغه ایشیدو درجه چې د موږ سره لوړه ده په نسبت د میتایلامین همدارنګې لومړني امین چې دی دا اوبو کې ښه منحلي په نسبت د دویمي او درېیمي لږ په ستونزمن حلیږي اوبو سره کولی شي هایدروجن اړیکه جوړه کړي خو بیا هم دومره ښه نه حلیږي ځکه الکایل ګروپونه موږ سره د نایتروجن نه غیر چاپېره په خوا شا کې دي نو دا لومړني امین دی ځکه نایتروجن یو کاربن سره وصل دی دلته نایتروجن دو کاربن سره وصل دی نو دا دویمي امین دی او دا موږ سره درېیمي امین دی خو لکه څنګه چې موږ مخکې ویله درېیمي امین کولی شي هایدروجني اړیکه جوړه کړي سړی چې هایدروجن خو نه لري خو بو سره کولی شي چې هایدروجني اړیکه جوړه کړي مثلا موږ سره دا نایتروجن دی او د آزاد الکترون جوړه ده دلته الکایل ګروپ دی دلته الکایل دی دلته الکایل دی الکایل میتایل مثال او دلته د اوبو یو مالیکول دی نو دا اړیکه چې جوړې د دې هایدروجن سره نو دا ما سره هایدروجني اړیکه ده چې موږ سره هایدروجني اړیکه ده خو خپله میتایلامین د میتایلامین سره هایدروجني اړیکه جوړولی نشي نو د بل سره خو جوړولی شي خپل منځونو کې موږ سره جوړولی نشي د امیز هایدروجني اړیکې له امله د ایشیدو ټکي چې دي ایشیدو درجه چې ده دا د ایزولوګ څخه یعنې د ورته کاربن لرونکو مرکباتو څخه د هایدروکاربنونو څخه او ایترونو څخه هغه لوړه ده لکه د هغې نه خو قطبي دي نو د دوی ایشیدو درجه به د هایدروکاربن څخه که هغه هایدروجني اړیکه لري نو هایدروکاربن څخه به هم لوړی همدارنګې د ایتر څخه به هم لوړی د امینونو ایشیدو درجې او همدارنګې ویلې کېدو درجې د هایدروکاربنونو د ایزولوګ څخه او همدارنګې د ایترونو څخه به لوړی خو د الکولونو څخه به ټیټي ولې ځکه الکولو کې بیا هایدروجن اړیکه چې لږه قوي ده ځکه هلته اکسیجن دی الکولونو څخه به یې ټیټی او همدارنګې تیزابونه خو بیل شی دی تیزابونو څخه هم ټیټ دی ځکه چې هلته موږ سره اکسیجن دی او هلته بیا ډایمر جوړیږي دوه هایدروجن اړیکې دو مالیکولونو ترمنځ په یو وخت کې تشکیلیږي نو د الکولونو سره هم د دوی ایشیدو درجې ټیټي او د تیزابونو څخه هم د دوی ایشیدو درجې چې موږ سره ټیټي د نایتروجن الکترونیګیټیویټي 3 ده او د اکسیجن الکترونیګیټیویټي څو ده 3.5 دې وجې نه چې کومه OH اړیکه جوړیږي دا به OH اړیکه همدارنګې NH اړیکه هایدروجني اړیکه نو د OH اړیکه هایدروجني اړیکه دا قوي ده OH اړیکه چې ده د بل مالیکول د هایدروجن اړیکه چې دا کوي په نسبت د نایتروجن او د بل مالیکول د هایدروجن سره نو دې وجې نه د الکولونو ایشیدو درجه همدارنګې تیزابونو ایشیدو درجه دا موږ سره لوړی نو که موږ ایشیدو درجې مقایسه کړو ایشیدو درجې نو موږ سره بیوټان چې دی C4H+ د ایشیدو درجه 0.5 ډیګري سینټیګریډ ده 0.5 او که موږ ډای ایتایل ایتر واخلو C2H5 او C2H5 ډای ایتایل ایتر واخلې نو د بی پی چې ده
د بی پی بیا 54.6 ډیګري سنټیګریډ ده. خو که موږ ډای میتایل امین واخلو، ګوره الکان نه موږ لاړو ایتر ته، ایتر نه ځو امین ته. نو ډای میتایل امین که موږ واخلو C2H5 دلته به 2 واخلمه او NH به 2 واخلمه. نو د ډای ایتایل امین چې دی دا موږ سره 55 ده، 55 ډیګري سنټیګریډ ده. خو که موږ 1 بیوټایل امین واخلو، وبخئ 1 بیوټایل امین که موږ واخلو 1 بیوټایل امین د 1 بیوټایل امین تقریبا یا نارمل بیوټایل امین چې ورته یو موږ، نو د دو شیدو درجه 28 ډیګري سنټیګریډ ده. څو ده؟ 28. او د ډای ایتایل امین تقریبا 55 ده. او که موږ بیوټایل الکول واخلو، بیوټایل الکول 1 بیوټایل امین خو موږ سره داسې دی CH3 جوړښت دی، CH2 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 NH2. او که 1 بیوټانول موږ واخلو نو هغه سټرکچر چې دی CH3 CH2 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 OH. د دو ایشیدو درجه 119 ده، 119 113 خواشه ده موږ سره د ډیګري سنټیګریډ د ایشیدو درجه. نو موږ مخکې ویل چې څومره چې دغه موږ سره لوړېږي، قطبیت زیاتېږي، اکسیجن موږ سره راځي، ایشیدو درجه موږ سره څه کېږي لوړېږي. د بیوټان چې دی موږ سره دغه 0.5 او بیا موږ سره کاربن شمیر د دغه چې دی ایترونو ایزولو کاربن شمیر دواړو کې 4 دی، نو بی پی دغه 450 شوه. او ډای میتایل امین چې دی ډای ایتایل امین نو هغه 55 شوه. 1 بیوټایل امین کاربن شمیر هم هغه دی 29 شوه. او بیوټانول چې دا موږ سره 119 شوه. او که کاربوکسیلیک اسید موږ واخلو، نو که موږ بیوټانویک اسید واخلو نو تقریبا دغه 140 ده. یا پروپانویک اسید واخلو، کاربن شمیر بل کم کو، یو کاربن بل کم کو. زه تقریبا 140 د ایشیدو درجه ده. ولې؟ ځکه دا ډایمر جوړوي. ایتایل الکول چې دی ولې هایدروجن هلته موږ سره ایشیدو درجه لوړه ده؟ ځکه چې موږ سره اکسیجن دی او د هغه الکترونیګیټیویټي زیاته ده، نو هایدروجن بانډینګ کوي دی. صحیح ده. او دلته 2 هایدروجني اړیکې ممکن دي بیوټایل امین کې، دلته چې دی یو ممکن ده. او په ایترونو کې هایدروجني اړیکې شتون نه لري. صحیح ده. او الکان کې هم شتون نه لري. نو ټول نه کمه دغه چې د موږ سره ایشیدو درجه دا د الکان ده، د ایتر ده، بیا د امینز دی، بیا الکول دی، او بیا موږ سره کاربوکسیلیک اسیدونه دي. تقریبا لومړني 3 چې دي چې کاربن شمیر تقریبا 3 یا 4 پورې، نو د هغوی تقریبا زیات حلیږي. خو چې کله الکایل ګروپ لویږي د هغوی انحلالیت چې دی په اوبو کې دا موږ سره څه کېږي، دا کمیږي. نو میتایل امین موږ سره ډېر زیات حلیږي او ایتایل امین په هر نسبت سره حلیږي. نارمل پروپایل امین په اوبو کې په هر نسبت سره حلیږي. همدارنګې آیسو پروپایل امین په اوبو کې په هر نسبت سره حلیږي. آیسو بیوټایل امین چې دی نارمل بیوټایل امین خو ښه حلیږي، خو آیسو بیوټایل امین په هر نسبت سره په اوبو کې حلیږي. سیکنډري بیوټایل امین په هر نسبت سره اوبو کې حلیږي. همدارنګې ټرشري بیوټایل امین په هر نسبت سره په اوبو کې څه کېږي، حلیږي. بنزایل امین چې دی په اوبو کې په هر نسبت سره حلیږي. همدارنګې
موږ سره چې که چېرته دغه زیات شي امین ګروپونه زیات شي مثلا هیګزا میتایل میتایلین دایمین نو د هغوی انحلالیت چې بیا موږ سره زیاتېږي هغوی انحلالیت موږ سره زیاتېږي او که کاربن شمیر د شپږو نه لوړ وي نو بیا انحلالیت کمیږي او که بل امین ورسره وي 2 امینونه ورسره وي نو بیا انحلالیت بېرته زیاتېږي